سلام. نن د مستربیست نړۍ تر ټولو 15 خطرناکه ځایونو ته ځي. زه وحید یم او دا زما ملګری آصف. لکه څرنګه چې تاسو واورېدل نن به د نړۍ 15 خطرناکه ځایونه وګورو. لومړی ځای په یو ځنګل کې د وحشي حیوانات په منځ کې وي. وخت به ډېر نه ضایع کوو، تر اخره راسره پاتې سئ. راځئ چې ویډیو پیل کړو. زه اوس په یو ټاپو کې یم چې ماران را باندې راټول دي او زه د ډېرو خطرناکو ځایونو لیدو لپاره هم راغلی یم، لکه په واورو پوښلی غره ته ختنه. زه به مړ شم. ما کښته که ما کښته که د یوه داسې موټر چلول چې زرګونه کسان یې وژلي یا یوازې وینچه سمندر ته په غورځېدو سره د مرګ سره مخ کېدل او په هغه کې بېکفسه لمبو وهل د وحشي شرکانو سره او داسې نور. هر څه به اول د دې کپس څخه شروع کو چې د افریقا د ځنګلونو په منځ کې دی، چې دلته زمریان، چیتاګان، هیپوګان او دلته 12 ډوله نور وحشي ژوي شته. موږ ولې داسې کوو؟ ځکه چې موږ د 15 خطرناکو ځایونو لیدو لپاره راغلي یو. ما یو ولید. اوه خدایه، موږ ولې داسې کوو؟ د دې دپاره چې زمریان زموږ خواته راسي. ما ډېره غوښې راوړي ور وغورځوم او موږ اوس دا غوښه پر کپس تړو. او یاره موږ په دې هڅه کې یو چې ځانونه مړه کړو. پوهېږئ چې ولې دا ځای دومره خطرناکه دی؟ ځکه کله چې لمر پرېوځي او زموږ د لیدلو توان له منځه ځي، خو برعکس حیوانات هر څه ویني. جیمي ته 2 زمریان دي. دا غږ آیا د زمري غږ دی؟ یا وروره دا ډېر لوی دي. هر حیوان د شپې راوتلی. وروره زموږ څلور خواته زمریان دي. هغوی زموږ څخه یوازې شاوخوا 20 فوټه لرې دي. او زما خدای، دا زمریان له ګرځېدو نه درېږي، په دوامداره توګه زموږ شاوخوا ګرځي. کیدای شي موږ په رښتیا سره مړه شو په دې ویډیو کې. راځئ چې وګورو چې څه کېږي، ځکه راتلونکي ځایونه چې موږ به یې وګورو چې په دې ویډیو کې د مرګ خطر زیات دی. موږ به یو داسې ټپو ته ځو چې له بېشمېره مارانو ډکه ده او اوس به موږ د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ سو. خطرناکه په یخ سوي ځایونو کې چې اوس نور د شا تګ لار نسته. په هر حالت کې موږ مجبوره یو چې په دې ډبرو باندې پورته خوا ولاړ سو د دغه خنجر لرونکو بوټانو او د یخ وهلو چاقو په وسیله. دا شاید تر ټولو ویرونکی کار وي چې موږ تر اوسه نه یې ترسره کړی. دعا راته کوئ. جیمي ته په رښتیا دا هیله لري چې ټوله غره ته پورته سو؟ بله هېڅ لار نسته. دا خبره رښتیا ده چې زه هم باوري نه وم چې دا به وکړی سو که یا، مګر کوم څه چې وروسته له نورلند سره وسوله هېڅ مې احساس ونه کوي. یا ملګرو زه نور مخته نسم تلای. ودرېږئ، زما کار بالا خلاص سو. او جیمي لاندې مه ګوره، لاندې مه ګوره. زه باور نسم کولی چې موږ د دومره لوړ یو. دا خو لیونتوب دی او هېڅوک زموږ پر کم نسي کولی. موږ بیخي ډېر پورته سوي یو، خو تقریبا نیمایي ته رسېدلي یو. او جیمي لاندې مه ګوره. خدایه څومره چې لوړېږو دا غر نور هم خطرناکه کېږي. زما پښه، زه خپله پښه نسم سمولی. ته نږدې چې راولوېږې. او خدایه، زه د غره سر وینم جیمي. دا تر ټولو ویرونکی کار دی کوم چې ما تر اوسه نه دی کړی. زه یې کولی سم، زه یې دې څوکې ته رسېږم. په دې ویډیو کې راوله چې غر څومره اوږد دی. موږ ډېر لوړ یو، زه شاته نسم کتلی. زه یوازې لږ څه پاتې یم چې نور وژاړم. سره له دې باید ما دا کار نه وای کړی. ټور نږدې جیمي. ما هر رقم سختي پر ځان تېره کړه خو هدف ته مې ځان ورسوی. اوس څوکې ته راورسېدو. راځه چې ځو. ته پوهېږې هېڅوک سم فکر نه لري. وګورو چې هغه کولی شي زموږ د لیست دریم پړاو ته ورسېږي. ټولې لارې بندې، صرف موږ کولی شو یو طرف ته موټر چلونه وکړو چې لږ کسان ژوندي پاتې کېږي. اوس موږ د ځمکې پر سر تر ټولو خطرناکه لاره باندې یو. دا غورځېدنه په رښتیا د لوړپوړي ودانۍ په څېر لوړه ده. زه پښېمانه یم، په رښتیا پښېمانه یم. زه مسخرې نه کوم. دومره خلک په دې لاره مړه شول چې دا لاره په جدي توګه وتړل سوه. دې لاره باندې په اوسط ډول شاوخوا په کال کې 300 کسان مړه سوي او ما د حکومت څخه اجازه اخیستې چې دا لاره یوازې زموږ دپاره خلاصه کړي. کاشکې خو هغوی اجازه نه وای راکړې. زه خو خپله ښه یم. ما زړه ته نه لوېږي چې بېرته په جوړ راووځو. اوس پوه شوم چې دې ته ولې د مرګ لاره دا وایي. چې موټر نه چلې لکه دا چې د مرګ لارې. زه دا درته وایم اوس ستا ژوند زما په لاس کې دي. دا خبرې مې نه ستا خوښېږي. ژوند زما په لاس کې دی. وګوره سټرینګ څنګه څرخي. لاسونه دې پر سټرینګ ونیسه. هیله کوم موږ شاوخوا وایو چې مرګ ته نږدې یو. ته ډېر د غاړې خواته روان یې. هیله کوم، هیله کوم، هیله کوم. ژوند مې د سترګو مخ ته تېرېږي. هر وارې مې مرګ سترګو ته او راشي. که ته فکر کوې چې دا خطرناک و، اوس موږ د دې درې تر ټولو خطرناکو ځایونو ته رسېدلي یو چې هغه درې وشونکې لارې دي. دلته لاره ډېره نری کېږي. د دې لارې سره باید ډېر احتیاط وکړو. او زما خدایه، مطلب مې دا دی چې ډېر دلته له غاړې وځي. هو زه پوه شوم چې ته څه وایې. او زما خدایه، ته ورته وګوره دا څومره ژوره ده. نولنه ته کولی شې لار راته وښایې؟ ولې نه، زه به د موټر څخه ښکته سم. ونه لوېږې، هیله کوم. د ژغورېدو چانس نشته. وګوره دا لار څومره چپه کښته سوې. هلته د اوبو یو چینه هم شته. اوس کومک راسره وکړه چې تر دې ځایه تېر سو. سمه ده. دا ځای خو بلکل بېرهونکی ښکاري. وګوره څومره لوېدو ته ورنږدې سوي یو. ستا د موټر ټیر بیخي دې درې ته نږدې دی. دا لیونتوب دی. پام کوه دا کښته ځای بیخي ډېره ښویېده لري. راځه مه درېږه، راځه. سمه لارښوونه راته کوه. زه داسې احساس کوم لکه زه چې د موټره تښتم نو زه تا ته سمه لارښوونه څنګه وکړم؟ سمه ده، راځه په موټر کې کښېنه. سمه ده.
هم د نن راسه موټر تیز چلوم. اوس نو یو څه درښیم چې دا ویډیو خوندوره کړي. څه شي؟ د مستر بیست پښتو یوټیوب چینل ټول در سره سبسکرایب ما چې ولته وای چې قرار به موټر وچلو. یا دلته بیخي ډېر دود راغلی، حتی ځینې ځایونه سم نه معلومیږي. لاره په اصل کې عادي ده، خو د ډېر لوړوالي له امله ناڅاپي دودونه راسي نو ډېره لار خطرناکه سي. وده موټر ودروه. ته شی نه وله نه؟ یا لږ پاتې دی لویږو. لږ پاتې یو. ښه په سمه لار روان یو. یو څه لرې یو. دا د چی څه غږ و؟ څنګه مې چې ویلې ته راغلا نږدې یو. خو ما یوازې فکر ولې موږ خپلې اړیکې خرابې نه کړو، ټول سره یو ځای سو. ځکه چې د مستر بیست پښتو یوټیوب چینل تاسو ته خوندورې ویډیوګانې اپلوډوي، نو تاسو هم راشئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خوندورې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. واو دا ویډیو هم تاسو د مستر بیست پښتو یوټیوب چینل څخه کتلی شئ. موږ لا هم ژمن یو چې تاسو ته خوندورې او په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کړو او ستاسو د ټولو څخه هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګولې بټن در سره ووهئ. او هو د مستر بیست پښتو یوټیوب چینل نوی په فعالیت پیل کړی. اوس نو ته ورسره دا فولو ګوره چې سم دی که یا سمه ده. زه باوري یم چې هغه به ونړېږي. ته پوه سوې؟ نولان فول سم وګوره. ایا زه سم روان یم؟ فول سم دی راځه. دا ویډیو د هغه کسانو دپاره چې غواړي د مستر بیست ویډیوګانې په خوږه پښتو ژبه باندې وګورئ او هیره دې نه وي چې زموږ هره ویډیو به ستاسو دپاره یو ژور پیغام ولري. نو دا چې موږ ستاسو دپاره دومره څه کوو، تاسو هم زموږ دپاره یو څه وکئ. ستاسو د ټولو څخه هیله کوو چې د مستر بیست پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. عجیبه ده، د سختې لارې نه راتېر سولو. موږ خو په دې ځای کې ژوندي پاتې سولو. په دې پړاو کې یو ځانګړی څه کارل او نولن د سمندر په منځ کې دي، یعنې د ماهیانو په چاپېریال کې. موږ پر اوبو حرکت کوو بې له کوم بل شي څخه. و موږ هر وخت دا وسیله کارو، خو اوس به یې نه کارو. دا د اوبو ماهیان بې له کومې وجې حمله کولی شي، نو ځکه دا تر ټولو خطرناکه ده. دا اوبه په امریکا کې دي. زه باور نه شم کولی چې دا څه موږ په رښتیا سره وینو. اوه خدایه دا ماهیان ډېر غټ دي. اوه خدایه موږ ولې دا کار بې له کفاسه کوو؟ ستا شاته او خدای دا خو ډیر غټ وو. اوس دننه راسه. یا زه نه درځم. هیله ده چې زه نن مړ نه سم. زه مرګ نه غواړم. او خدای دا څومره غټ دی. سمه ده. کارله شارکونه ستا څخه 2 برابره غټ دي. شارکونه ښه دي، زه له وښیم. دا بیا څه شو؟ دا نو د دوهم ځای په پرتله ډېره سخته ده، کوم چې د امازون په منځ کې دی. د باراني ځنګل ښکلا هسې هم د خطر سره برابره ده، ځکه چې په 2 دقیقو کې ځنګل د داسې وخت څخه په دې شکل اوړي. یو ګړی طوفاني باران کولی شي ناببره سیندونه جوړ کړي او کولی شي ټولې سیمې لاندې کړي. او موږ یې د لیدو دپاره راغلي یو. موږ دلته راغلي یو د تیزې اوبو د لیدل لپاره. ناببره طوفان کولی شي موږ زر فوټه لاندې شاوه کړي او موږ د اوبو ډیم ته ورېله کړي. د امازون ځنګل په اړه ما اورېدلی دی. دا ځنګل د نور هیوادونو د منځه تېرېږي. د عجیب غریبه حیواناتو او بوټو څخه ډک دی او ډېر داسې نور شیان پکې شته چې تر اوسه لا نه دي کشف شوي. د امازون سیند چې د ځنګل د منځه تېر شوی دی، د نړۍ 2م غټ سیند ګڼل کېږي. زما سره په دې باراني هوا کې دغه کسان را سره دي. ستاسو به هېڅ په یاد وي هغه چې یوه ورځ یې په ځنګله کې تېرې کړي او بیل یې په یوه خونه کې 100 ورځې تېرې کړي. اوس چې موږ کوم څه کوو هغه به دا سړی کوي. دوی ویل چې د مرګ امکان یې کم دی. ودرېږه چیرې ځې؟ راځئ لکه نه چې دا ساعتونه هم شروع کړو. او دا ساعتونه لل په هغه ځایونو کې چې ښویېدونکي ځینې وختونه دا تر ټولو لاندې سیمه ده چې پښې پکې ایښودل کېږي. هېڅ نه لیدل کېږي. بالاخره موږ خپلې موخې ته ورسېدو. دا اوبه څومره تیزې دي. که ورشوا سو مړه به سو. موږ کولی شو چې په ارامه سره ولاړ سو. پروت به ښه سره ووینو. اوس به موږ په رسۍ باندې ځان وتړو تر څو دا اوبه په تیزۍ سره له نږدې وګورو. ته لاندې خوا لیدلی سې؟ واو دا ځای څومره ښایسته دی. څنګه چې مې مخکې ویلي وو، څومره چې دا ځای ښایسته دی تر هغه ډېر هم خطرناک کېدلی شي. اوس نو دا دی باران هم ښه تیز شروع سو. پوهېږئ ځکه دا د ډېرو خطرناکو ځایو څخه یو دی. اوس هم سیند تیز روان دی او نور هم ډېرېږي او لوړېږي. ناببره سیلاب ځینې جوړېدی شي. همدا اوس د سیلابه وتښتېدلو. موږ مجبور یو چې ځینې وتښتو. ایا د روسیې له لارې لاندې تیز اوبو ته ځو؟ زه فکر نه کوم چې دا دې سمه پرېکړه وي. دننه ځنګل ته به ولاړ سو. دا کار به هم دومره بد نه وي، څه خطر د به جیمي وي. پر سر باندې بیخي ډېره خټه ورېږي. هر وخت کېدای شي برېښنا راشوه شي. زه نه غواړم چې مړه سم. نو چې کله زموږ د یوټیوب د ویډیو بیړنی حالت بشپړ سو، د وتلو لاره هم هغه ده چې پرې راغلي یو. هغه ښویېدونکې لاره چې موږ یې تر دې ځایه راوستلي یو. اوس باید هم په همداسې حال ولاړ سو. سیلاب په ټول ځنګل کې د تاسې وینئ څومره تیز دی او اوس ټوله لاره بنده سوې ده.
موږ باید یو څو ځایو کې رسۍ وتړو دا به یو څو ساعته وخت ونیسي چې د لارې په یاد مې دي زه مو تر سیند واړولم نو ما به خندل نور زه بالا نه خاندم زه په رښتیا ډېر بیریږم په دې اوښتلو کې بیخي تیزې اوبه دي ولته ګوره رښتیا وایم دا ګپه نه ده رسۍ ونیسه او خپل ځان پورته کش زه نه غواړم چې مړ سم د څو ساعتونو وروسته د سیلاب او خټو په منځ کې تلل موږ له دې غره څخه راووتو هغه هم ژوندي اوس د ځمکې تر ټولو لاندې ځای ته ځو دا د نړۍ هغه ځای دی چې د خطرناکو ځایونو په لیست کې لومړی مقام لري خلکانو د ویډیو په آخر کې تر دې څخه کیدای سي تر دې هم خطرناک د نړۍ تر ټولو خطرناک ټاپو د مارانو ټاپو موږ ولې دې ټاپو ته ځو د وحشي حیواناتو څخه ډک دی کیدای شي موږ مړه سو خو مخه دې شه اوس نو موږ په رښتیا هم بند پاتې یو تر سبا پورې هو همداسې ده موږ شپه تېروو وحشتناک او د دنیا تر ټولو خطرناک ټاپو کې هر رقم وژونکي ماران زموږ تر قدم لاندې پټ دي دغه د پښو ځانګړی ساتونکی پوخ دی چې د مارانو چیچلو څخه مو ساتي دوی مخصوصه بوټان یې پکښې کړي چې ماران یې ونه چیچي دا ځنګل هم تر ټولو خطرناکه ځنګل دی ځکه چې د زهرجن مارانو څخه ډک دی دلته کیدای سي هر ځای ماران یا پیدا سي کله دې مارانو څخه یو موږ وچیچي نو څه به پیښ سي کله چې زهر ستا بدن ته داخل سي ستا پوست به خرابېدل شروع کړي او کیدای شي په لږ وخت کې مړ سي دا نو بیرونکې خبره ده هره شېبه مړ کېدای سم دا ځای وحشتناک دی پوهېږئ د داسې ټاپو په اړه دا ځای ډېر ښایسته دی له دې پورته نه که دلته ویده سوی مړه به سئ و زه وینم هلکانو احتیاط کوئ ته فکر کوئ چې د مارانو ټپو په نوم سره زرګونه ماران به د ځمکې پر سر وي وروسته له دې چې ټول ځمکني حیوانات په ټپو کې وژل سوي ماران اوس په ونو کې د مرغیو ښکار کوي ټاپو خالي معلومیږي موږ په رسمي ډول ځنګل ته داخلیږو هره شیبه یو مار تر ونې ښکته کیدی شي او موږ چیچلی سي زه یوازې پر خپلو پښو بیرېدلم خو اوس باید په دې هم پوه سم چې د درفت سره باندې راښبانه سي دا بیخي لیونی حالات هلته مار دی زما سره نږدې د مارانو د نیولو د لارې ساینسپوهان کولی شي د هغوی زهر راوباسي او د زهر ضد درمل جوړ کړي ودرېږئ دا زهر دی و نو که دا ما وچې چې زه به مړ سم و هی باوري چې سم دې نیولی دی دا کم عمره مار دی تا یې لکئ یا هغه وتښتېدی وتښتېده د هغه مار په تلو سره داسې آرام دی لکه زه چې ویده یم هر څومره چې د ځنګل لاندې برخو ته ځو دا واښه نور هم غټېږي او ډېرېږي زه خپله مخکې لاره 2 فوټه هم نه سم لیدلی وروره یو مار هره شېبه کیدای شي راشوسي هر طرف چې ګور ماران وینو دا وار یې پرې نږدې سمه ده سمه ده نور لا څومره سته دغه پکړ څونې نور ځایولی سي په زرهاو ځایولی سي دا خو بیخي خیرانونکی دی د زهرو ضد درمل چې جوړیږي د ټولو مارچیچلو 90% درملنه کولی شي په برازیل کې چې کوم درمل جوړیږي د زرګونو کسانو ژوند ژغورلی شي هر مر د یو چا ژوند ژغورلی شي جیم هلته بل مار دی وګوره او دا کیدای شي تر ټولو غټ مار یې موږ ټوله پیدا کوو هغه ټول راوتلي دي د ورځې په پاتې برخه کې به موږ د مارانو په پیدا کولو کې مرسته وکړو ځکه چې ساینسپوهانو د هغې په څېړنو کې مرسته وکړه هغه مار شاوخوا 15 فوټه لوړ دی زما لپاره دا هیڅ امکان نه لري چې د دې ونو لاندې پاتې سم ساینسپوهانو راته ویلي چې ونه وشورئ تر څو مار ونیسو دا نه څه شی دی چې هېڅ حرکت نه کوي وروره موږ ته درمل پکار دی دا کولی شي ژوندونه وژغوري په دې وخت کې هوا تیاره کېږي او موږ ته پکار ده چې ځان ته پام وکړو د خیمو درولو وخت راغلی خیمې مو اوس ودرولې زه د زړه څخه وایم چې دا خیمې د مارانو پر وړاندې خوندي دي که موږ د مارانو په منځ کې بیده کېږو دا لږ ویرونکې ده زه هم چې بیده سم بالای لرم چې مار نن شپه زما خیمې ته رانسي ډېره ویرونکې ده زه نه سم انتظار کېدلی چې د خپل کور په خوندي ځای کې یم موږ نو د یوه فکر سره ویده سو موږ چې هر څومره ژر کولی شو باید د دې ټاپو څخه د ووځو دې ټاپو څخه وځو موږ په ټوله نړۍ کې د مرګ مخه ونیوله له دې سره چې د لوی یخ غره باندې زړېدل 10,000 فوټه لوړ موټر چلول او د ماهیانو سره په اوبو کې لامبو وهل پرته له کومه جاله او په آخر کې موږ د مارانو ټپو کې ژوندي پاتې سو هېڅوک مړه نه سول د ویډیو د کتلو دپاره مننه او تاسو کولی شئ له دې ویډیو څخه یو څه زده کئ اوس نو ستاسو د ټولو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د مستر بیست نوې پښتو ویډیو په خواږه پښتو ژبه باندې وګورئ له موږ سره پاتې شئ ملګرو مننه چې تر پایه راسره وي کوم ویډیو خوښه سوه نو سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه چې موږ ډېرې نورې په زړه پورې پښتو ویډیوګانې چمتو کړي دي نو د مستر بیست پښتو چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې پر الله مو سپارم